سلام د هیواد ټیم یوټیوب چینل درنو مینوالو سړي مشي وخت په خیر. انګلیستان کرکټ ملي لوبډلې دوه میاشتنی سفر ناکامه پای ته ورسید او قربان هند لوبډلې ته درې جمونه په پرله پسې توګه وبایلل. شپږ راپور په دې ویډیو کې ترلاسه کړئ. بلې د انګلیستان کرکټ ملي لوبډلې دوه میاشتنی ناکامه سفر پای ته ورسید چې درې وړه جمونه وبایلل. هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د سیریز او پریکړه کوونکي درې ورځې لوبه کې 330 منډو هدف د انګلستان خلاف کېښود. هندي لوبډلې ته بیټینګ برخه کې رشب پنت 88 او شکر دھون 80 کې منډې جوړې کړې. انګلستان لوبډلې ته بالینګ برخه کې مارج ووډ 3 خو عادل رشید 2 وکټې ترلاسه کړې. انګلستان کرکټ ملي لوبډلې د 330 منډو ځوابي لوبه کې یو ځینې سمکارن له نورو انګلستانیانو وړاندې هر اړخیز او په زړه پورې لوبه یې تر وروستیو شېبو پورې هڅه وکړه څو د ورځنیو لوبو جام وګټي، خو فقط د 2 منډو په توپیر د زړه راښکونکې لوبه او جامې د دریم ځل لپاره هندوستان لوبډلې ته وبایله. د انګلستان له سمکارن وروسته نورو لوبغاړو کې مالان نیمه سیریزه جوړه کړه. هند ته بالینګ برخه کې شاردول ټاکر 4 خو بنشور کمار بیا 3 وکټې ترلاسه کړې. د لوبې غوره لوبغاړی سمکارن وټاکل شو، خو د سیریز غوره لوبغاړی جونو بیرسټو اعلان کړی شو. د دونې وړ د هندي لوبډلې له میلمه انګلستان لوبډلې څخه لومړی د ټیسټ لوبو ورپسې د شل اوریزو او وروستۍ د ورځنۍ لوبو 3 وړه جامونه وګټل چې په دې توګه انګلستان لوبډله تش لاس کور ته ولېږله.